بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. أما الشرائط فستة، هرچی شرطونه دي فستة نشپگ دي. نو اوس شرایط بیانوي مصنف رحمه الله، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته فرمایلی وو چې د مانځه دپاره شرایط دي. نو اوس دلته فرمایي چې دا شرایط شپږ دي او دې نه بغیر چې دی مونځ هغه نه سمیږي که یو شرط یې پرېښودو. نو دلته مصنف رحم الله فرمایي اما الشرائط، هر چې شرطونه دي شرایط دي فستة نو شپږ دي. الطهارة پاکوالی دی من الحدث د بې اودسۍ نه، والجنابة او د جنابت نه. حدث نه مراد یعنی بې اودسي ده، که یو کس تش بولي کي یعنی تشې میتیازې وکي یا غټې میتیازې وکي یا هوا خارجه شي، او جنابت چې کله کوروالی وکي یا عام اصطلاح کې وي شیطاني دوکه کی. نو الطهارة پاکوالی دی من الحدث د بې اودسۍ والجنابت او د جنابت نه، او الطهارة او پاکوالی دی من النجاست تپلیتی نه، او وستر العورت او پټول د عورت دی. ستر عورت پټول دا هم شرط دی. اوس د نارینه ستر عورت څه شی دی؟ یعنی نوم نه یعنی نامه نه لاندې تر زنګنونو پورې دا د نارینه ستر عورت دی. نو دا پټول ورته ضروری دی. او د کم چې زنانه دي نو دا ټول عورت ده، مګر مخ لاسونه او خپې دا عورت نه دي. دا د منځه په حالت کې یادوي. ښه علاوه خو نور ټول عورت ده، پردي کس ته به لاس ایسم نه ښي. وستر العورت پټول د عورت دا هم د شرایطو نه یو شرط دی د مانځه دپاره. او بل و استقبال القبلة، مخ کول قبلې ته، قبلې ته مخ ګرځول دا هم شرط دی. قبلې نه علاوه ودرېدې نو مونځ دې نه کېږي، ځکه دا د شرایطو نه دی، شرط به پوره کې. او همدارنګې والوقت وقت پیژندل. اوس د مازدیګر مونځ وخت دی او ته د ماسپښین د ادا نیت دې تړلی دی، یا د ماسپښین وخت دی او د مازدیګر مونځ کې لګیا یو خو قضایي علاوه خبره ده، دلته د ادا خبره زویم چې ادا په هغه وخت کې چې هغه وخت وي، وخت نه علاوه چې دی مونځ نه صحیح کېږي. نو وخت پیژندل دا هم د شرایطو نه یو شرط دی. بل والنیت، نیت کول دا هم د شرایطو نه یو شرط دی. نو اما الطهارة، هر چې پاکوالی دی من الحدث د بې اودسۍ نه، والجنابت او د جنابت نه. نو دلته اوس فرمایي چې څه شی دی؟ نو هغه فالوضوء اودس کول دی، والاغتسال غسل کول دی. یعنی پاکوالی حاصلول د بې اودسۍ نه او د جنابت نه. نو دا څه شی دی؟ نو اوس مونږ ته فرمایي چې اودس کول دی او یا غسل کول دی. په کوم وخت کې؟ عند وجود الماء، په وخت د موجودوالي د اوبو کې. چې اوبو وجود ولري نو بیا اودسه یې اودس وکړه. همدارنګې جنابت حالت کې نو الاغتسال غسل وکړه. نو دا په کوم وخت کې چې عند وجود الماء، په وخت موجودوالي د اوبو کې چې اوبو موجودي بیاله. او سره د دې چې والقدرت او قادروالی وي، قدرت لري علیه په هغه اوبو باندې. اوس ځکه یې ویلې چې ډېر خلک داسې وي چې بې اودسه وي، اوبو هم موجود وي، نو هغه خپې لاسونه نشي وینځلی، اودس نشي کولی، ځکه چې خپې لاسونو کې داسې زخم وي چې هغه نور زیاتیږي، او یا داسې بیمار وي چې اوبو ته لاس نشي وړی. همدارنګې یو کس غسل په حالت کې وي، هغه اوبه په ځان نشي اړولی، ولې چې یره د دې خبره وي چې اوبه یې په ځان واړول نور زیات به یعنی دا به بیمار شي، او یا په بدن باندې زخمونه وغیره دانی داسې وي. نو دلته ځکه مصنف رحمه الله وفرمایل چې والقدرت علیه، چې اوبو خو به موجود وي، ته طهارت حاصلې یعنی بې اودسه وي، تش بول دې کړي یا دې غټ بول کړي یا هوا درنه خارج شوې، نو اودس کول غواړي. خو دا په هغه وخت کې چې کله اوبه موجودې وي، که اوبه موجود نه وي نو بیا به تیمم وهي، او سره د دې چې اوبه موجود وي چې قدرت هم پې لري. اوس چې قدرت نه لري نو بیا به څه شی کې؟ نو دلته ځکه وفرمایل چې والقدرت. همدارنګې اوس غسل در باندې اورېدلی دی، خو چې اوس اوبه په ځان اړې، داسې یره ده چې ستا اندام به ضایع شي او بیمار به شي، نو بیا هم څه شی وکړه؟ بیا هم تیمم ووهه. و اما عند عدمهما، او هر چې یعنی په وخت د نشوالي د اوبو د اودس او د جنابت دپاره،
یعنی کله چې نوی اوبه د غسل کولو دپاره او یا د اودس کولو دپاره عند عدمهما په وخت د نشوالي د دې دواړو کې، یعنی د دې دواړو دپاره څه شی و؟ اوبه نه و، نو بیا به څه شی کیږي؟ نو فتیممو، نو بیا تیمم دی. ولکل واحد منهما او د پاره د هر یو د دې دواړو نه، یعنی څه شي د دواړو نه؟ اودس او د غسل د پاره چې دی فرائض، فرایض دي، و سنن او سنت دي، و آداب او آداب دي، مستحب دي یعنی مستحبات، و مناه او مناهی دي، حرام اشیاء دي. نو مصنف رحم الله فرمایي یعنی اودس او د غسل د پاره فرایض، سنن، مستحبات او حرام اشیاء شته دي. اما فرائض الوضوء، هر چې فرایض د اودس چې دی فاربعه، نو هغه څلور دي. کما قال، لکه څنګه چې فرمایلی دی الله تعالی، کما قال الله تعالی، لکه څنګه چې ارشاد باری تعالی دی، فرمایلی دی باری تعالی یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، اذا کله چې قمتم ادریږئ تاسې، پاسېږئ تاسې الی الصلاة لمانځه ته، فاغسلوا نو وینځئ وجوهکم مخونه خپل، و ایدیکم لاسونه خپل، الی المرافق تر څنګلونو پورې. کمزې پورې؟ تر څنګلو پورې. څنګلو پورې به څه شی کې؟ لاسونه به وینځي. وامسحوا او مسح وکئ برؤوسکم په سرونو خپل، و ارجلکم او وینځئ خپې خپلې، الی الکعبین تر ګیټو پورې. والمرفقان او دواړه څنګلې چې دي، والکعبان او دواړه ګیټې، یدخلان داخلیږي فی فرض الغسل، یعنی په فرضو د وینځلو کې، یعنی دا هم لازم دي چې دواړه څنګلې دواړه ګیټې دا به تاسو وینځئ. اوس څنګلو پورې وینځل دي، خو دا څنګلې به پکې داخل وي، ګیټې پورې وینځل دي نو دا هم پکې داخل دي. نو په دې فرضیت کې دا داخل دي چې دا هم فرض دی چې څنګلې هم ټولو وینځه او دا ګیټې هم ټولو وینځه. وکذا همدغه رنګې ما بین العذارین والاذنین، یعنی هغه ځای چې په مابین د دواړو اننګو والاذنین او غوږونو کې دي، نو د دې وینځل هم څه شی دي؟ دا لازم او ضروري دي. نو یجب غسله، نو واجبیږي وینځل د هغې. والمفروض او فرض کړی شوی فی مسح الراس، په مسح د سر کې. یعنی اوس دلته مصنف رحم الله مونږ او تاسو ته مسح بیانوي، او دا به بیان کی چې مسح څومره اندازه، څومره مقدار دا فرض دی. اوس یو کس دا خبره کوي چې سر به مونږ مسح کوو، خو څومره فرض دی؟ نو دلته به مونږ ته وفرمایي چې مسح الراس، یعنی مسح د سر چې دی مقدار اندازه الناصیتی د ناصیې، یعنی د قدر د ناصیې دی، یعنی ناصیې اندازه پورې چې دا څه شی دی؟ دا فرض دی. ناصیه چې دی دا د سر مخکینی ویښته لرونکي برخې ته ویل کیږي، یعنی چې دا تندي د پاسه کم برخه ده. ګورئ دا لاس داسې راواخلئ، نو داسې اول حصه باندې کیدی، نو چې څومره راله نو دا ناصیه شوه. نو مسح یو ناصیې اندازه په مقدار باندې مسح کول دا څه شی کیږي؟ دا فرض دی ښه. نو والمفروض فرض کړی شوی دی فی مسح الراس، په مسح د سر کې مقدار الناصیت، قدر د ناصیې دی، یعنی دومره اندازه د ناصیې قدر د داسې شی دا فرض دی. دا څومره جوړیږي؟ وهو ربع الراس، دا څلورمه حصه د سر ده. ګورئ یو لاس داسې کیدی، بیا ورپسې بیا کیدی، نو دا سر چې دی تندې نه والی تر لاندې پورې دا څلور حصه راځي، نو څلورمه برخه شوه. نو سر څلورمه حصه مسح کول دا فرض دی. اوس دلیل پیش کوي، ځان نه خبره نه ده. لما روى المغیرة بن شعبة، یعنی روایت کړی دی مغیره هغه زوی د شعبه رضی الله عنه دی، چې ان النبی، بشک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، اتا راغې صبات قوم، ډیران د یو قوم ته، التراله فبالا، نو بول یې وفرمایل، یعنی تش اودس ماتې وکړو، وتوضأ او اودس یې وفرمایلو، ومسح او مسح یې وکړو علی ناصیته، په ناصیې باندې، یعنی مسح وکړه د پاسه د ناصیې باندې مسح وکړه، وخفیه او په موضوع باندې هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مسح وکړه. نو په موضوع باندې خو مسح کیږي، خو په جرابو باندې مسح نه کیږي. نو دلته مصنف رحم الله اوس دغه وفرمایل سیده سر څلورمه حصه مسح کول دي دا فرض دي، او ټول سر مسح کول مخکې به راشي په سننو کې هم چې ټول سر مسح کول دا بیا فرض نه دي،
بس که یو کس یو لاس داسې لوند که او په سر یې داسې کېښودو په ویښتانو باندې ربع الراس څلورمه برخه، بس د ده چې دی هغه فرض ادا شو. ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه عمل فرمایلی دی چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف اوري وکړه، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بولو فرمایل او بیا هغه نه پسې اودس وفرمایلو، مسح یې وکړه په ناصیې باندې او مسح یې وکړه په خفینو باندې.